خپل حسن کا پردې دشمن شوی دی، خپل حسن کا پردې دشمن شوی دی، هسې د الزام زما په سر لګي، ځان ته د نظر تعویز په غاړه کا، ځان ته د نظر تعویز په غاړه کا، تا پسې د ټول جهان نظر لګي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیک هیلې او احترامات. هیله لرم چې په صحت پاک کامل یې. د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې د یوې نوي ملغلرې سره زه یم ستاسو ورور حمید الرحمن همدرد. مینوالو، نن در سره د داسې ملغلرې پیژنګلو کول غواړم څوک چې د سوات مټې سمبټ چم اوسیدونکی او د سوات ادبي الوت غړی چې یو ډېر خوږ ژبی شاعر هم دی، ښاغلی اصیلزاده همیش صیب را سره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې میلمه دی. همیش صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام ملغلرې کې هرکلی کوم. ستا په نوم د هر بلا نه پناه غواړم، شروع کوم ستا په نوم چې مهربان یې، زما وران کارونه سم کړه لویه خدایه، ته غفور یې، ته رحیم یې، ته رحمان یې. مننه حمید الرحمن همدرد صاحب، ستاسو د مشال ټي وي یو جان مننه چې موږ د خپل چینل په ذریعه او په دې شیشه خپلو مینوالو ته مخامخ کړو. تاسو ډېره مننه. همیش صاحب، که دا راته ووایي چې شاعري یې د کله نه کوئ؟ شاعري خو زه ډېرې مودې نه کوم، په دې منځ کې تقریبا نه قلار شوی وم، خو قبل هم دا وشوه تقریبا د کالج د وخت نه چې 2001-2 کې به مونږ کالج ته تللو، نو د هغه وخت نه بس شاعري سره وابسته یم او لا لګیا یم، کوشش کوم. ډېر ښه همیش صاحب، الله دې وکړي چې د پښتو ادب جولۍ ته ډېر څه پیرزو کوي. همیش صاحب، د کتاب اراده مو شته که څنګه او کوي نو نوم به یې څه وي؟ تاسو کتاب پوښتنه وکړه او کتاب تقریبا چې ما پې کار شروع کړی دی، انشاءالله ډېره زر ده چې کتاب به راشي. ډېرې وخت وشو تقریبا موږ پې لګیا یو، کار پې شروع دی او پاتې شو د نوم خبره. زموږ په ذهن کې داسې بل هر نومونه دي، خو یو نوم چې کوم زما استاد دی عبدالرحیم روغاني بابا ما له راکړی دی، ډک جام د ملغلرو، نو انشاءالله کېدای شي چې همدغه نام منتخب کړی شي. ډک جام د ملغلرو، ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی. او بیا چې عبدالرحیم روغانی صاحب یو انتخاب وکړي نو هغې کې به بیا څوک څه ووایي. په هر حال تاسو پې خپله نور هم ملګرو سره مشاورت وکړئ چې ملګري پې څه صلاح او مشوره درکوي. همیش صاحب، زموږ د مینوال به د څه اورېدلو تمه هم لري، کوم یو کلام به شریکول غواړئ زموږ مینوالو سره؟ نو کلام به ورسره شریک کړو، وضاحت پې لږ وکړم چې نن سبا د شاعرانو زموږ په دې حالات داسې جوړ کړي دي، اوس په هغې پسې مې څه لیکلي په خپله پکې یو میسج دی، زه به یې ووایم هم سره شریک کړم چې زما د شعر نه چې زیان زما ایمان ته رسي، زما د شعر نه چې زیان زما ایمان ته رسي، فکر دې سر وخوري چې عقل مې ګمان ته رسي. مننه. زما د شعر نه چې زیان زما ایمان ته رسي، فکر دې سر وخوري چې عقل مې ګمان ته رسي. د شاعرۍ له وجې ځان کافر کولی نه شم، د شاعرۍ له وجې ځان کافر کولی نه شم، شهرت په تندر ولا پورته که اسمان ته رسي. مننه. او داسې الفاظ دې رب زما د خولې نه ونه باسي، داسې الفاظ دې رب زما د خولې نه ونه باسي چې د ملا صاحب نه خبره ملا جان ته رسي. مننه. زما سالم زړګی به داسې سالم پاتې نشي، زما سالم زړګی به داسې سالم پاتې نشي، ذره ذره به شي ملګرو چې جانان ته رسي. او مننه. او د فکر توان د خیال وزر دومره قوي نه لرم، د فکر توان د خیال وزر دومره قوي نه لرم، غزل به سم زرې زرې کما چې ځان ته رسي. مننه. د فکر توان د خیال وزر دومره قوي نه لرم، د فکر توان د خیال وزر دومره قوي نه لرم، غزل به سم زرې زرې کما چې ځان ته رسي. مننه. او بورا به ښه مزې د ګل د نزاکت نه واخلي، بورا به ښه مزې د ګل د نزاکت نه واخلي، ګل به بورا په مینه مور کې چې خزان ته رسي. او مقتره جي، مننه چې همیشه خپل ګریوان به څنګه سلامت وساتي، همیشه خپل ګریوان به څنګه سلامت وساتي، د چا لاسونه چې مدام د بل ګریوان ته رسي. ډېر ښه، ډېر اعلی، ډېر زبردست همیش صاحب. هیله لرم چې
مینوالو به ډېر زیات خوند اخیستی. غواړم چې دې سره زموږ د مینوالو سره یو بل کلام هم شریک کړئ چې موږ ته هم خوندونه والو زموږ د مینوال ته هم خوندونه والي. مننه. دا یو کلام در سره بل شریک کړم چې ارشاد. زمونږ په زړونو کې ارمان اوسي درمان څه کوي. واه زمونږ په زړونو کې ارمان اوسي. په زړونو کې ارمان اوسي درمان څه کوي. واه ډېر. زمونږ نورې قصې ډېرې دي جانان څه کوي. جانان څه کوي. واه دا مطلب یې ووایي. زمونږ په زړونو کې ارمان اوسي درمان څه کوي. زمونږ نورې قصې ډېرې دي جانان څه کوي. د ګېډې غم مې په سر ایښی دی وزګار نه یم. د ګېډې غم مې په سر ایښی دی وزګار نه یم. په چا چې خپل غمونه ډېر شي په جهان څه کوي. دغه فطرت مې انساني دی چې مسکی شم ګني. دغه فطرت مې انساني دی چې مسکی شم ګني. زما د زړه په شاړه ځمکه کې ګلان څه کوي. او شعر دی چې زه یې پیدا کړم د ایمان او د شیطان ترمنځ. زه یې پیدا کړم د ایمان او د شیطان ترمنځ. هغه هم ګوري چې زما دغه انسان څه کوي. مننه. زه یې پیدا کړم د ایمان او د شیطان ترمنځ. هغه هم ګوري چې زما دغه انسان څه کوي. او چا هم غندنه لا د دې خبرې ونه کړله. چا هم غندنه لا د دې خبرې ونه کړله. ابوجۍ په لاس دغه ډیران کې ماشومان څه کوي. مننه. مننه. وایي چې مالی به نه جړل چې ګلي په جړه ولیدو. مالی به نه جړل چې ګلي په جړه ولیدو. ګل پاڼې پاڼې کړي خدایه دا خزان څه کوي. مطلب دا مننه چې همیش چې را نشي د قام په خیر ښېګړه باندې. همیش چې را نشي د قام په خیر ښېګړه باندې. حیران یم دی به دې دومره غټ کټ ځان څه کوي. د مشال ټي وي قدرمن کتونکو دا و اصیلزاده همیش صاحب چې هر یو کلام هر یو شعر انتخابو. هیله لرم چې ډېر زیات خوندونه به مو ترې اخیستي وي. زموږ د خپرونه سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او اصیلزاده همیش صاحب ته اجازه ورکوي. په لوی الله مو سپارم د خدای په امان.